د افغان بسیم ګرانو پیرودونکو اوس که تاسو د فالولو کوډونو له لارې د انټرنیټي غږیزه او یا د پیغامونو له کڅوړو څخه یوه فعال او یا غیر فعاله کړئ نو له تاسو څخه به وغوښتل شي چې غوښتنه بیا تایید کړئ تر څو ډاډ ترلاسه کړئ چې آیا غواړئ کڅوړه فعاله کړئ او که نه. په اتوماته توګه د کڅوړو فعالول د هغې کڅوړې کوډ ډایل کړئ چې تاسو غواړئ فعاله یې کړئ او تڼۍ کېکاږئ. اوس په اتوماته یا غیر اتوماته توګه د فعالولو کڅوړه غوره کړئ او د استولو تڼۍ کېکاږئ. اوس که تاسو غواړئ تایید یې کړئ مهرباني وکړئ یو شمېره ډایل او د استولو تڼۍ کېکاږئ. اوس څو شېبې صبر وکړئ چې په بریالۍ توګه د فعالولو پیغام ترلاسه کړئ. هو تاسو ترلاسه کړ او په بریالیتوب سره مو ګډون وکړ. په غیر اتوماته توګه د کڅوړو فعالول د هغې کڅوړې کوډ ډایل کړئ چې تاسو غواړئ فعاله یې کړئ او تڼۍ کېکاږئ. اوس که تاسو غواړئ تایید یې کړئ مهرباني وکړئ یو شمېره ډایل او د استولو تڼۍ کېکاږئ. اوس څو شېبې صبر وکړئ چې په بریالۍ توګه د فعالولو پیغام ترلاسه کړئ. هو تاسو ترلاسه کړ او په بریالیتوب سره مو ګډون وکړ. د کڅوړو غیر فعالول فقط د هغې کڅوړې کوډ ډایل کړئ چې تاسو غواړئ غیر فعاله یې کړئ. اوس که تاسو غواړئ تایید کړئ مهرباني وکړئ یو شمېره ډایل او د استولو تڼۍ کېکاږئ. اوس څو شېبې صبر وکړئ چې په بریالۍ توګه د غیر فعالولو پیغام ترلاسه کړئ. هو تاسو ترلاسه کړ او په بریالیتوب سره مو ګډون غیر فعاله شو. موږ تل هڅه کوو چې تاسو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړو. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه